چیرې د تاسو په لوګر کې څنګه یې ښه لوګر کې ده دومره ښایسته لوګر دی تک سیند شوی دی وطن ښکلی شوی دی پسرلي کې وښیي والا د ټول افغانستان د ښایسته کلبرنونه ډېر وشول د دوستانو ملګرو ځای خالي چې په پټي کې پروت وي د چرګانو اوازونه راځي مرغۍ خو دومره نشته دي که نه هغه دښتې شوي هسې مې پوښتنه درنه که ماشاءالله د افغانستان ډېر ولایتونو ته هم تللی او ډېر فقیرو او مسکینانو خلکو سره دې مخامخ شوي داسې یو څوک دې لیدلی چې د اوس هم سوچ وکړي سړی داسې ډېر خفه شي داسې هغه نه وي داسې ډېر احساساتي شي ورته داسې یو څوک دا شته ډېر کسان مو کتلي دي ښه ډېر کسان لږ نه زه اول کوم یو درته ووایم یوره د پرون موږ یوه برنامه کړې وه یو کور ته ورغلم 14 ښځې پکې ما د ناولونه ډېر لوستي قصې مې ډېر لوستي بې هوشي ته ډېر عمیق فکر کوم ما داسې فکر وکړ ښه دا دنیا به اوس څنګه کېږي دا به کوم طرف ته ځي دا به بالاخره دې نه شی پاتې کېږي بیا خو موږ تاسو افغانان چې په کور کې مردانه څوک نه وي د فلانی میراث په دې خبره دې هم غږ ډېر درته وایم یو په کونړ کې وم یو سړی په سترګو باندې سترګې هېڅ شی هم نه لیدل زه ورغلم او د ولسوالۍ نوم ورته واخیستم دا چېرته ده نو خبره مې ورسره کړې دی په سترګو باندې مزوره وه دی حافظ د قرآن و ما ورته ویل چې په زړه کې د ارمان شی دی چې د سترګو جوړې وه شی به دې کتلي وي ما اوس داسې فکر کوم چې دی به ووایي چې مثلا اولاد مې کتلی وای دنیا مې کتلی وای دوی ویل چې په حدیث شریف کې راځي چې یو سړی قرآن وایي هغه ډېر اجر او ثواب لري خو چې یو سړی ګوري او وایي هغه بې حده زیات اجر او ثواب لري دوی ویل چې کاشکې مې سترګې جوړې وای ما د قرآن په لیدلی هغه ما ته ډېر جالبه وه نور د وطن ټول دردېدلی دی همدا اوس چې راتللو په جمع کې بعضې یتیمان ناست وو د سبزي راټوله کړې وه پیاز وه چې دغه پیاز چې جوړ دی دا حیواناتو ته چې واچلک چې پکې چې خراب دي هغه حیواناتو ته چې واچلک جوړ دی هغه حیوان مونږ خورو نو دا وطن دی تا خو هم ټوله دنیا کتلې ده خو د دې غرونو په کټ کې پروت دی دا دنیا چې د افغانستان سره مقایسه کې خلکو ژوند وکړلو موږ ژوند تېر کړلو دا هغه غټ مشکل دی فقط تېروو داسې خبرې دي بس الله دې په موږ باندې ورحمېږي الله دې په د افغانستان باندې ورحمېږي خو یوه خبره ده وطن وطن او بیا د وطن مینه ما هنګه ګوره سببونه به تاسې به هم کړي ما تقریبا خدای مې غاړه مې یو 50 هېوادونه مې لیدلي خو په خدای کې نو که چې څومره خوند څومره مینه او هغه د وطن احساس یو سړی کېږي نه هغه په نورو دنیا کې نشته دا د دنو معلومیږي دوستانو باوجود دی چې دی زښته زیات مصروفه دی موږ په لوګر ولایت کې 100 کورنۍ ته توزیع درلودله دی را سره راغلی دی سهار وختي ورته وایي نو موږ 100 کورنۍ ته دلته توزیع لرو او دی سهار وختي را سره راغلی دی مجلسونه ورسره وکړل کیسې مې ورسره وکړې بس خدای دې په وطن کې د ده رقم ځوانان دومره ډېر کړي چې حد ونه لري الله دې خوشحاله لري مننه